محترم لکه څرنګه تاسو ته معلومه ده د رسول الله صلی الله علیه وسلم خاصه سیرت خاصه زندگی دغه ابتدا مو کړې و او د نبوت نه مخکې د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم نه خیر اخکار شو چا ټولو کې دې طرف ته اشاره وا چې یو ډېر لوی انسان رحمت للعالمین هغه دنیا ته راتلونکی دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم مخکې هغه نخي بیان شولې او محترم او کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بینه پاکم ساعت پیدا شو نو په دغه وخت کې یو څلور غټې نخي د رسول الله صلی الله علیه وسلم راښکاره شو د هغه د عظمت د هغه د لوی شان نخي هغه راښکاره شو څلور غټې نخي یو دا چې ولد مسرورا رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې پیدا شو چې هغه دا نوم دی کومه کلمه وي د هغې په ذریعه باندې الله رب العالمین عظیم الشان ذات د ماشوم په د مور په خېټه کې د خوراک او د غذا تنظیم کوي دومره عظیم رب ده چې ماشوم د مور په خېټه کې په خوله باندې خوراک نه کوي بلکې د نوم دا کلمه د نوم سره لګېدلې وي او الله رب العالمین زورور ذات په دې باندې ماشوم ته غذا او خوراک رسوي کله چې ماشوم پیدا شي نو کلمه هغه پرې کړی شي پرې کولی شي هغه خو رسول الله صلی الله علیه وسلم عجیب شان باندې الله پیدا کړو ولد مسرورا دا کلمه اول کټ کړی شو دا عظیم نخوه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د عظمت او د لوی شان دویم دا چې کله ماشوم مور نه پیدا شي ځمکې ته لاړ شي نو بېقابو وي ځکه ماشوم کې هغې کې څه قوت نشته ده او په هغې کې څه زور نشته ده او څه هغه کې دومره ذهني صلاحیت هم نشته چې ځان دفاع وکړي چې په کومه لاړ وي رسول الله چې پیدا شو نو معتمدن علی یدیه لاسونو باندې داسې په ځمکه باندې لکه ځان بچ کولو سړی کوشش کوي دا لاسونه باندې ځان اعتماد او تکیه په ځمکه باندې په دې لاسونو باندې وواله او درېمه نښه دا راښکاره شوه د نبي صم خاص بینهی دی پیدا شو کې چې رافعا راسه الی السماء ماشوم خو چې په کوم طرف باندې لاړ وي د پیدایش نه بعد نا رسول الله د خپل سر مبارک اسمان ته اوچت کړی و او څلورمه نښه په رسول الله صلی الله علیه وسلم کې دا وه چې کله بینهی پیدا شو ولد مختونا بالکل سنت کړی شوی پیدا و لکه دا ختنه کول د ماشوم سنتي کول مکی والم په دې باندې عمل کوو ځکه هغوی دعوا هم کوه چې مونږ په دین ابراهیمي باندې روان یو او په دې کې بالکل تابع وو ختنه به د ماشوم کوله چا دا ویلي چې بعضې سیرتنګارو چېره څو ورځې بعد نیکه عبدالمطلب د هغه ختنه او سنتي کړی خو دا روایت دومره مشهور نه ده مشهور روایت دا ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ولد مختونا د اول نه سنت کړی شوی پیدا و دا ختنه دا د ابراهیم علیه السلام نه مخکې چا ختنه او سنتي دی ماشوم دی انسان نه و اولینۍ ختنه ابراهیم علیه السلام کړې وه او د اتیاو کالو ته رسېدلی وړوکوالي کې هم نه وه الله ته حکم وکړه خو تابع انسان و نو بس هغه په دې باندې عمل و بخاري کې روایت د اتیاو کالو ته رسېدلی و دومره د الله تابع و مونږ ته که څوک دا امر وکړي چې یو معمولي یو ټکړه یا معمولي یو څرمن د ځان څومره زیات په هغې باندې سوچونه کوو ابراهیم علیه السلام داسې تابع و چې دا ختنه اول کړی و اتیاو کالو کې کړی و دا عمل بیا را روان و په دې مکې والا په باندې عمل کوو خو رسول الله صلی الله علیه وسلم خلاف عادت الله رب العالمین ولد مختونا مختون سنت کړی شوی الله رب العالمین پیدا کړ
دا یو عجیب نښه وه. نو کله چې دی پیدا شو پلار یې مخکې وفات ده، پلار یې نشته، نو مور آمینه بی بی خپل سخر ته عبدالمطلب ته خبر ولېږه چې نو صحیح دی پیدا شو. عبدالمطلب اسم سره مینه ځکه چې یو ماشوم د هغه پلار مړ وي نو نیکه په هغه باندې ډېر اسم په نسو باندې ډېر شفقت دی نیکه د طرف نه وي. خو چې کله بیا یو داسې نوسی وي چې د هغه پلار مخکې ومړ وي، د اول نه یتیم وي، نو هغه سره عام انسانانو په زړه کې شفقت وي، مینه وي، نو بیا د نیکه خو سره خامخا زیات وي. عبدالمطلب او بل رسول الله صلی الله علیه وسلم کې الله رب العالمین د هغه مینه په د هغه په زړه کې نورم زیاده کړه. د الله رب العالمین شان دا الله په دې زړه کې اچوي. موسی علیه السلام چې کله د فرعون کور ته راننوته، د هغه د مخ باندې نظر پرې وتل او د آسیې بیبي بالکل په زړه کې هغه ننوتل. فرعون ته یې نه پرېښود هغه یې چې مړ کړي. الله چې دغه فرعون ده چې د هغه د پیدایش دپاره مخکې د هغې انتظام کولو دپاره نور ماشومان وژني، کور ته ورته راغله، الله ورته انتظام د بچاو دا وکړه چې ښځه آسیه بیبي هغه ورته الله ته. نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا مینه الله د عبدالمطلب په زړه کې نور هم واچوله. عبدالمطلب ډېر زیات خوشحال شو چې الله یې مړه زوی ته زوی ورکړلی او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېر ښایسته حسین، دومره ښایسته نو نو په کپړې کې تاو کړل، کپړه کې را پټ کړل، کعبې ته راغلل او کعبې ته ننوته. د الله ډېر حمدونه او شکرونه یادا کړو چې شکر چې الله ماته نوسی راکړ. عرب خلک جنګیالي خلکو نو په ښځې باندې به اسم خفه کېدلو، ځکه هغوی د جنګونو دپاره د نارینهو ضرورت ډېر و. نو بیا به چې داسې الګ بوشو نو ډېره زیاته خوشحالي به وه. نو ډېر زیات خو شکرونه ګوره د دې خلکو په دې زړه کې د الله هم څه نه څه عظمت و، د الله شکر یې وکړو چې الحمدلله چې الله ماته نوسی راکړه. د کعبې عظمت هم پکې و، کعبې ته یې هم راوړله، د هغې عظمت هم په زړه کې و چې دا د الله د ټولو نه اهم د میلاوېدو د عبادت ځای ده، د هغې عظمت هم پکې ده. خو مرض پکې د شرک و، الله د هغوی نه هېڅ هم نه دي قبول کړي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خدمتونه، د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره دا ښېګړې بعضې لګي نور الله دا ځکه وجه دا ده چې په هغوی کې لویه بېادبي د الله د کفر او د شرک مرض او د الله قانون دا ده چې کفر شرک په چا کې وي هغه نور عملونو ته نه ګوري چې تا ما نبي ساتلی ده، ما د نبي د حفاظت کړی ده، ما د نبي د خدمت کړی ده. هغه لږه فایده به شیخ ته میلاوي لکه وروستو ذکر کوم. وجه دا ده چې د عبادت سره په هغوی کې شرک موجود و او دا الله سورت یوسف کې الله بیان کړی هم ده. الله فرمایي وما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشرکون. دې خلکو عبادت هم دی الله کوي خو سره شرک هم کوي. نو الله خو داسې عبادت نه قبلوي چې د هغې سره شرک ګډ وما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشرکون. ډېر زیات خوشحاله شول، حمدونه یې وویله، تعریف یې د الله وکړل چې ما مړه بچي ته الله بچی ورکړ، نوسی الله راکړه، خوشحاله و. بیا ورونو رسول الله صلی الله علیه وسلم دومره قدرمند ده، ډېرو خلکو ته د خپلې سلسلې شجره نسب یاد وي، پلانکی او پلانکي دا ده او دا پلانکی اونډی ده او پلانکی هغه ده، پلانکی ته نه راغلی و. دا هم څه بد کار نه ده، خو په کار ده چې موږ ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه دومره عزتمن و د هغه چې د څه شي سره تعلق ده په کار چې هغه موږ ته یاد وي. د ګل په ورځ د رسول الله صلی الله علیه وسلم الله پیدا کړل. حدیث کې دی رسول الله صلی الله علیه وسلم یو حدیث کې فرمایلی دي ذالک یوم ولدت فیه، د ګل داسې ورځ ده چې په دې الله زه پیدا کړی یم. وبعث وانزل علی فیه، په دې کې په ما باندې الله نبوتم نبی صلی الله علیه وسلم ته نبوتم د ګل په ورځ پیدا و. او عجیب حسن اتفاق و چې رسول الله وفات شوی هم د ګل په ورځ و.
دې وجه نه ابو بکر صدیق رضی الله عنه چې الله ما دې ګل په ورځ وفات کړ د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره زیاتې مینه د وجه نه کنه د جمعې شپه هم داسې ده چې رسول الله فرمایي چې کوم مسلمان مؤمن دا د جمعې په شپه باندې مړ شو یا د جمعې په ورځ باندې الله عذاب قبر نه بچ کړي دا دواړه ورځې بهترین ورځې دي د ګل ورځ او دارنګه د جمعې ورځ نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د ګل په ورځ انګریزي تاریخ کال 571 لکه اوس 2025 چلی 571 د اپریل میاشت رسول الله صلی الله علیه وسلم دنیا ته راغی بیا ورونو ما خبر ادا کو چې رسول الله صم دومره قدرمند پکار چې دغه متعلقات مونږ یاد وو مونږ ته دا خبر یاد چې رسول الله صم ته چا پي ور کړی دي رسول الله صم ته چا تیر او دلې دا پکار د چې په مسلمان په هیڅ د قران او سنت د اتباع کوونکی په هیڅ باندې مونږ ته دا یاد وي ورونو رسول الله صم څلور میان دي لري دا به ما او تا په ذهن کې وي پدې او تاوزان پویو خپل اولاد به پوهنه پویو رسول الله صلی الله علیه وسلم څلور میان دي لري څنګه څلور میان دي یو هغه مور ده چې امینه بیبي ده هم ټول ته پده رسول الله صلی الله علیه وسلم د چانه پیدا ده امینه بنت وهب دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم مور وا هغه مور چې دې څنګه ولې ده دین رسول الله پیدا ده دویمه د رسول الله صلی الله علیه وسلم درې د رسول الله صلی الله علیه وسلم رضای مولې چاته رسول الله صلی الله علیه وسلم راودل اولینای دویمه ورپسې چا رضای مور ده صہیبه نوم د رسول الله صلی الله علیه وسلم تر ابو لهب دا دغه وینځه رسول الله صلی الله علیه وسلم یو کرت دی خپل بچای و زوی و مسروح دغه نوم دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم رضای رور ده مسروح دا نبی صلی الله علیه وسلم په یو ځای کې پروت دی خپل بچی ته تای ورکول مسروح ته نو لکه عام ماشومان واړه چې وي هغه چې وګی شي نو جاړي رسول الله په جړا شو نو دا صہیبه لاړله او رسول الله سم ته تای ورکړل نو دام د رسول الله بیا او دی بل د رسول الله سم رضای ورور حمزه رضی الله چې دای ترم ده او دا اصل کې د رسول الله سم ډبل رضای ورور ده ځکه بنو سعد کې یو زنانه چې کومه زنانه رسول الله هم ته تای ور کړی نو دته حمزه رضی الله تعالی ور کړو او دې صہیبه دیم رسول الله هم ته تای ور کړو حمزه رضی الله تعالی دا وجه حدیث کې دی یو کرته رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چا ترغیب ور کړ یا رسول الله صلی الله علیه وسلم د حمزه رضی الله لور ده دغه سره تاسو نکاح وکړئ تاسو په نکاح باندې واغلی یا رسول الله رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وجه بیان کړ د نه غسل جزا په نکاح نه غل وجه دې سره نکاح نه کول وجه صدا انها لا تحل لي د حمزه لور د مال پاره حلال نه ده وجه صدا انها ابنه من الرضاعه انها ابنه اخي من الرضاعه دا د ما د ورور یعنی دا د ما وريره ده حمزه رضی الله د ما رضای ورور ده او بیا یو فرمای یحرم من الرضاعه ما یحرم من النسب قانون یاد کو چې کوم رشتہ د نسب د وجه نه حرام ده رضاعت د تیر او پیر او در د وجه نه حرام دا د ما رضای وريره ده لکه سرنګ نسبی وريره پتر باندې حرام ده دغه سي رضای د تیر او در د وجه نه چې کوم وريره جوړيږي نو هغه حرام ده انها لا تحل دا د ما لپاره حلال نه ده نو دا حمزه رضی الله هغه تم ته دی ور کړو دا دویمه د رسول الله صلی الله علیه وسلم مور ده او دریمه حلیمه سعدیه بیا د تقریبا ټول تای چې دی راو دلو رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه د حلیمه سعدیه د بنو سعد قبیله و او د سفیان بن حارث تم ته ور کړو ام د رسول الله صلی الله علیه وسلم رضای مور او د دې خپل بچی یو عبد الله دای زوی و انیسا دا د غی لور و نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم خور شو دغه چاته دی ورو د هغه ټول زامن دی ورونه شو د هغه ټول لونه تا خويند شول نو انیسا دا د بل حذافه او دا مشهور په شیما باندې شیما دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم رضای خور نو دا دریم مور دا
سادیه او دې ډېر عجیب شان ده ان شاء الله آینده جمعې کې به دې چې په کوم طریقې باندې راغله رسول الله صلی الله علیه وسلم څنګه وصول کړ او بیا نبی صلی الله علیه وسلم کوم برکات الله راخکاره کو دیتا ان شاء الله آینده جمعې کې دا بیانونو. حلیمه سعدیه دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم درېمه مور او څلورمه د بنو سعد یو زنانه وه هغې ته حمزه رضی الله عنه ته یې ورکړی و په دې طرف نه یې دا ورور شو او نبی صلی الله علیه وسلم هغه ته یې ته یې ورکړی نو دا څلور د رسول الله صلی الله علیه وسلم میندې شولې درې رضاعي او یو خپل هغه چې هغې نه رسول الله صلی الله علیه وسلم پیدا و. خدا صهیبه دا عجیب شان لري چې کله دې ته دا پته ولګېده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم پیدا شو نو دا په منډه باندې لاړله. ابو لهب هغه ته څه پته وه چې دا ماشوم وراره دا به لویږي په هغه دین نه به نفي کوي انکار به کوي چې کوم مونږ د پلار نیکه جوړ شوی دی. نو لاړله ابو لهب ته وایي چې تا ته هغه مړ ورور دی زوی وشوله وراره دی وشوله. ابو لهب په دې کې ډېر زیات خوشحاله شو ځکه چې سړی ورور مړ وي او دارنګې امید دی هغې وي چې بچی به پیدا کېږي او پیدا شي څومره خوشحالي وي. نو دا صهیبه یې ازاده کړله په زیري کې دا زیره ورکول خپل وس مطابق دام د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه او سنت ده او دا د سخت زړه خبره وي چې سړی ته د وراره د ورور یا د بل خپلوانو د هغې خبر راشي او دی باندې پروا هم نه لري چې زه مړه لرې کوه یا غم پیدا شو. نو په هر صورت نبی صلی الله علیه وسلم دغسې پیدا شو او رضایي میندې هم هغه ذکر شوې. ان شاء الله آینده جمعې کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کومه ډېر ته یې د چارهدارۍ حلیمه سعدیه دا د بنو سعد قبیلې وه. دا بنو سعد چې دی په دې اطرافو کې نجد علاقې طائف علاقې ګیر چاپیر بانډو کې آباد وو. نو هغوی به د خلکو بچي د پی ورکولو دپاره په مزدورۍ باندې بوتللو او رسول الله صلی الله علیه وسلم دې به بوتله ډېر زیات الله انعامات په باندې د هغې د وجې نه کړي وو. ان شاء الله هغه به آینده جمعې کې بیانوو.